و هموطنان ما خوشحال بودند که همچون جنس با کیفیتی در افغانستان هم تولید می شود. ما به این باور هستیم که نمایشگاه زمینه ساز معرفی اجناس برای همشهریان عزیز میشه. دا سل په سلو کې قابل د وینځلو دی، سل په سلو کې دا پاکیږي، په دو کې نه لاکه پاتې کېږي نه داغ پاتې کېږي. خود نمایشگاه برای نمایش و برای شناخت جنس داخلی و همچنان صنعت داخلی یک کار نیک و مفید است و ما خوشحال هستیم که در این دور نمایشگاه صنعت ساختمان و سرکسازی شرکت نمودیم و برای هموطنان خود جنس خود معرفی کردیم و خیلی از هموطنان ما خوشحال بودند که همچون جنس با کیفیتی در افغانستان هم تولید می شود. شرکت ما حدوداً یک سال پیش شروع به فعالیت نموده که ما تولیدات سیم و کیبل برق مسی استاندارد در افغانستان تولید میکنیم و شرکت ما دارای گواهینامه ایزو 9001 2015 و همچنان استاندارد ملی انسا را دارا می باشیم و ما تولیدات سیم و کیبل استاندارد در افغانستان به عهده داریم. تمام تولیدات ما در داخل انجام میشه، در داخل تولید میکنیم با تیم متخصص و انجینرهای مجرب. ما از 0.35 میلی تا 25 میلی را ما تولیدات داریم که کیفیت ما نسبت نظر به کیفیت جهانی استاندارد است که بالاترین کیفیت است و ما از تمام هموطنان خود خواهشمندیم که از تولیدات داخلی استفاده نماید تا شرکت‌های صنعتی در داخل افغانستان رشد و شکوفا شود. ما فعلا در حدود 35 نفر فعال در کارخانه مصروف کار هستند به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم تعداد زیادی از افراد در ولایت‌ها به شکل بازاریاب و کسایی که نمایندگی داریم اونا مشغول به فعالیت هستند که زمینه کار برای صدها نفر شاید در آینده ها ایجاد شود. ما مدت 3 ماه شده که نمایندگی سیم و کابل رادسیم در افغانستان گرفتیم و برای اولین بار است که ما در نمایشگاه شرکت کردیم. ما به این باور هستیم که نمایشگاه زمینه ساز معرفی اجناس برای همشهریان عزیز میشه و همشهریان عزیز هم میتونن در اینجا آمده امو اجناسی را شاید خریداری کنن که هم از لحاظ کیفیت بر اونا امنیت بده و هم از لحاظ نرخ مناسب تر باشن. خوشبختانه ایه که در کشور ایران یک نرم است به نام استاندارد. تا زمانی که یک شرکت هم PVC از لابراتوار نگذاشته باشد و هم کیفیتش مطابق استاندارد ملی و بین‌المللی نباشد بر او جواز استاندارد داده نمیشه. خوشبختانه این شرکت فعلا جواز استاندارد داره، هم عایقش لابراتوار تست میشه و هم گیجی از هر سیم و کابلی که هست مطابق استاندارد و این میتونه بسیار تامین کننده مناسب برای برق باشه و هم میتونه دوام خوب داشته باشه. افغانستان فعلا در حال توسعه هست، مردم به دنبال از این هست که بتونه تولیدات داخلی خود رشد بده و چنین مفکوره و برنامه هم برای مردم افغانستان هست. یک مقدار شاید برای بعضی کسب کارا مسائل برق و جا و مکان و این برنامه ها باشند و شاید بعضی مردمایی که مفکوره و برنامه تولیدی دارن ولی پول کافی ندارن. آرزوی ما از حکومتی است که در این قسمت شهروندان خود و تجاران خود و کسایی که برنامه تولیدی داخلی دارن حمایت بیشتر شود که تا ما بتانیم در تمام عرصه ها با کشورهای همسایه خود در رقابت درست باشیم. جیوتان یو شخصي کمپنۍ هغه د شرکت دی چې د وارداتي رنګ د دوبۍ د ملک هغه نه هیواد نه راوړل کیږي او په دوی کې رنګونه
امیلیشن رنگونه، اپوکسی رنگونه او روغنی رنگونه موجود دي او موږ په هغه رنګ کې په امیلیشن رنګو کې یعنی په اوی رنګو کې یا روغني کې تر 15000 رنګو پورې موږ په خپل کمپیوټر کې جوړولای شو د موږ رنګ په کمپیوټر کې رنګ کېږي نو کیفیت لوړترینه کیفیت ته 10 کالو پورې تاسو کولای شئ چې بیا هغه پاک صفاف او بدون د دوی خراب شي تاسو ته کېږي پاتې کېږي دو کیفیت اصلا موږ د نورو کمپنیو سره مقایسه کولای نشو دو په خاطر چې دا ډېر لوړ کیفیت رنګ دی دا سل په سلو کې قابل د منځلو د سل په سلو کې دا پاکیږي په دوی کې نه لاکه پاتې کېږي نه داغ پاتې کېږي او د بیرون د تعمیر لپاره په 10 کالو کې هم نه خرابېږي زیاتره هغه لوړ پوړي تعمیرونه چې دي هغه نن سبا په جوټان باندې رنګي د دوی په خاطر چې هغه دوام لري د موږ مرکزی شرکت انجینری سرک باندې دی چې نمایندګي کارتچار جاده میوند بګرامیو کې او شهر نو کې سلیم کاروان کې قندار او مزار شریف کې هغه خوست کې د موږ نمایندګي هلته موجود دي